پس د ماښام عاشق ډېر خفه وي واه بس د ماښام عاشق ډېر خفه وي بغیر د جام عاشق ډېر خفه وي اوس خو پرې ښه دي دنونه وکړه وروسته ناکام عاشق واه ډېر زبردست او یو شعر دی چې که زه هر څومره من پرست یم او جنګ نه کوم ځینې پښتون دی ځینې خلکو ته ناکام هم نه کوم دا خو بس ته یې چې خدای راته ګران کړی نو واه عثمان صاحب دا خو بس ته یې چې خدای راته ګران کړی نو ګنې ښه ډېر ګرځي چې زه ورته سلام هم نه کوم واه ډېر زبردست دا شعر بیا ووایه وایي زړه مې پښتون دی ځینې خلکو ته سلام هم نه کوم او دا خو بس ته یې چې خدای راته ګران کړی نو ګنې ښه ډېر ګرځي چې زه ورته سلام هم نه کوم او غزل به څه شریکمه چې قسم په خدای چې روان شوی د تاوان په لاره راسره نیزي یو سړی د باچا خان په لاره قسم په خدای چې روان شوی د تاوان په لاره راسره نیزي یو سړی د باچا خان په لاره د خپل ولس دپاره چغې وایي امن خوښی جوړې روان شو دا سړی د قبرستان په لاره د خپل ولس دپاره چغې وایي امن خوښی جوړې روان شو دا سړی د قبرستان په لاره الله همت بلند لا روان دی لا خو ډېر ستړی شوی دی د دې منزل کاروان په لاره دی همت بلند لا روان دی لا خو ډېر ستړی شوی دی د دې منزل کاروان په لاره او دغه سړي په د راتلو اراده دلته وکړه دغه سړي ته به کرمه زه ګلان په لاره او د ستا د غمه یې نن دومره ډېر زیات څکلي وو چې د ستا د غمه یې نن دومره ډېر زیات څکلي وو چې ټالۍ وهلې سویل انجم ټالۍ وهلې زنګېدو سویل انجم په لاره نه وای دا زمانه چې زړه در وړی دی دا تصویر دې څومره ښه راغلی دی دا زمانه چې زړه در وړی دی دا تصویر دې څومره ښه راغلی دی په یو کلي کې مو داسې اختر تېر کړو نه ورغلی یم او نه راغلی دی او دا خو ته یې چې خوړل کوي په سترګو دا خو ته یې چې خوړل کوي په سترګو ما ویلو که لیوه راغلی دی تا باندې غزل مې شروع کړی دی وایم چې پوره شي لا نیمګړی دی غزل دی تا باندې غزل مې شروع کړی دی وایم چې پوره شي لا نیمګړی دی خو خلکو په بدو باندې پوه کړم بدو خلکو سبق راکړی دی او پلار یې د ماکه کې لګېدلی ورور یې چېرته مخ په اوبه وړی دی دا د خودکشۍ او زار سیزر غواړي زهر دي بارود دي او ککړی دی پلار یې د ماکه کې لګېدلی ورور یې چېرته مخ په اوبه وړی دی دا د خودکشۍ او زار سیزل غواړي زهر دي بارود دي او ککړی دی او ستاسو هیلنجوم هم حق وینا کوي ستاسو هیلنجوم هم یو وګړی دی بل سهیل انجم صاحب دا راته ووایه چې تعلق مو کوم ځای سره دی تعلق سیوی واړه مامون سي او پستی په غټه ست سیوی یادی کی واړه مامون د کوم چې کله دغه نوم چندړو دی او دا کم غټه علاقه کوم علاقه سره کوم سره راځي باجوړ سره راځي باجوړ سره راځي واړه مامون سره سیوی سره صحیح ده نو شعر شاعرۍ ته شوق څنګه پیدا شو یاره د مشرانو کې څوک شاعرانو مشرانو کې زمونږ د کلي علي رحمان علي صاحب دی هغه هم زمونږ لږ غټ دی خو هغه ډېر ښه شعرونه ویلو زما له ډېر ټیلنټ راپکې هغه راپورته کړی و استاد دی هغه دی استاد مې هغه دی او بل خپل ټیچر هم راسره راغلی و نو هغه ماته وویل چې ځان ورته لیونی که نو مال ویل ښه خبره ده یو هنر سړی زده کړي لکه دا هم یو هنر دی که نه نو چې دا یې زده کړي ډېره ښه خبره ده نور په سکول کې هم دغه رنګې په سکول کې هم شاعري کومه ډېر نظمونه وامه او نور لکه د کور دغه نن شوق لرم نن په کور کې لا کار کوم پرشم کوم نو ویل کار کوم مشاعره د مشرونو دی ویل زه ځان رسوه ځان ته لیونی که مال نو لکه په کور کې راسه په اتفاق دی دغه وجې موږ دا شاعري کوو صحیح ده بل انتخاب ډېر وایې که نه خپل غزلې ډېرې وایې خپل خو خاص شاعر یم خپلې هم ډېرې وامه او لا کوم مشاعره کې چې اوس وویلو نو دغه نه دا مخکې کوم شعرونه چې دا مې خپلې ویل او بیا دا مشاعره د خپل استاد علي رحمان صاحب هغه مې دغه غزل مې وواخم نو هغه پردي ویلم ډېر ګران دي په سټیج باندې که نه بلکل په سټیج باندې ویلم ګران دي یا کتره جوړول ګران دي بل شعر داسې شی چې دې سره به احساسات په مخ راولي نو هغه احساسات راوستل ډېر ګران کار دی نو زه خو بلکې داسې کم ینګ نوي کول چې کم دی ته زه هرکلې په حیرالې او ډېره ډاډګیرنه ورکوم چې دی په داسې ماحول کې په داسې غندر ماحول کې چې کم دی نو دی خپل پرمختګ د پښتو ژبې سره قایم او دایم ساتي ډېر زبردست دا سهیل انجم تاسو اورېده ډېر د خوند کلامونه مزېدار کلامونه هم تاسو ته وړاندې کړل انشاءالله بیا به داسې خوږو ملګرو سره خپلو ملګرو سره کینو او تاسو ته بیا وړاندې کوو نو اوس د دې وخت سره ماله اشفاخان له سهیل انجم له او د دې ملګري له راکړې اجازت عثمان حارث له راکړې اجازت په لوی الله وسپارم د الله په امان